ما 15 کاله قرباني کړله. څه کال ما خپل بوت مات کو، خپل خواهش مې پرېښود. نو څه چل مې وکړو، قرباني مې ونه کړه. ومې کړه قرباني مې دا وکړه چې د خپل بوت مې مات کو. ماته یې ویلو چې ته څاروی حلال کړه. زه ولګېدم د هغه پیسو ما چې به نور کله کومه قربانۍ کې پیسې ورکولې، هغه پیسې په دې پیره باندې ما په داسې انسانانو تقسیم کړي چې هغوی ته دومره ضرورت و چې د هغې هغه جوابي میسجونه زه تاسو ته واورم که نه، نو تاسو ته پته ولګي چې واقعي چې ما کوم یو کار وکړو، انسانیت ته مې فایده ورسوله. یو تل مې پکې پیسې لېږلې وې، نو هغه راته په جواب کې وی چې قاري صاحب دا ماته ستا دا پیسې ماته په 30 لاک باندې قبولې دي. ښه په دومره سخت وخت کې تا زما سره ښه وکړل، نو دا ماته داسې دي لکه تا چې ماله 30 لاک روپۍ راکړي. نو ما د خپلې قربانۍ پیسې چې کومه دغه مې وظیفه به مې کوله، نو ما هغه بوت مات کو او ما هغه خواهشات چې کوم دی هغه خپل ختم کړل او ولګېدم د مخلوق خدا سره چې قرآن کې راته آیاتونه ویلې شوي چې ته د دغه خلکو سره مرسته وکړه، نو ما د هغه آیاتونو مطابق مرسته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د قاری برکت علي صاحب خبرې تاسو واورېدې. قاری صاحب چې څه کلمه قرباني ونه کړه، بلکې قرباني خو زما یو خواهش و، هغه خواهش مې پرېښو او د الله رب عزت په حکم باندې مې عمل وکړو. یعنې د خلکو سره مې مدد وکړو چې کوم خلک د تعاون مستحق و هغو سره د پیسو په ذریعه باندې چې کومې پیسې ما په قرباني کې ورکولې، هغه پیسې مې هغو ضرورتمند الله ورکړي، د هغې په ذریعه باندې ما خپله قرباني وکړه. او وی چې دا قرباني دا خو زما یو خواهش و، لیکن بل طرف ته د الله حکم، د الله عبادت، د الله بندګي دغه ده چې د خلکو سره تعاون کوئ. نو د ټول نه اولنې خبره دغه د قاری صاحب چې د الله چې کوم حکم دی د خلکو سره ښېګړه کول، د خلکو سره د خلکو چې کوم ضرورتونه دي هغه پوره کول، دا پوره کال دغه حکم دی. صرف د قربانۍ په سیزن کې نه چې کله موږ قرباني کوو، نو د قربانۍ په سیزن کې موږ راولګو موږ ته خلکو ښېګړه رایاده شي او د خلکو سره ښېګړه وکړو. الله حضرت فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى، د خلکو سره د نیکی او د تقوا په کار کې چې کوم دی مدد کوي. یو کس مجبور دی هغه سره تعاون کوي، کال بری کوي، داسې نه چې کله د قرباني سیزن نشي تا ته خلک چې کوم دی رایه شي چې یار د خلکو سره تعاون کوي. سمجھ کې خبره دي، د دې تاسو څوک نه روکاوي، لیکن ګوري بچ د الله حضرت حکم څه دی. اوس مثال طور پر د رمضان مبارک میاشت او قاری صاحب ته و چې زه روژې نه نیسم او په خلکو باندې به روټۍ خورم. سبا کومه د روژې په حالت کې په خلکو باندې روټۍ خورم، ځکه چې په خلکو باندې روټۍ خورول او چې کوم وږي او تږي خلک دی په هغو باندې خراس کا کول دا د الله حضرت حکم دی. ولا يحض على طعام المسكين، او مساکینو باندې په غریبو باندې ډوډۍ خورول دا د الله حضرت حکم دی، په دې کې ډېر غټ ثواب دی. نو ته چې یار زبا دغه چې کوم وږي تږي خلک دی په دوی باندې روټۍ خورم، پس د روژې په حالت کې ځکه چې زه روژه نه نیسم او دا د الله حضرت حکم دی چې په خلکو باندې روټۍ خوروه. نو آیا په دغه وخت کې چې ته د خلکو باندې دا روټۍ خورې دا ته ثواب کوي که ګناه کوي؟ ځکه چې په دغه وخت کې حکم څه دی؟ په دغه وخت کې حکم دغه دی چې تاسو لوږه تنده، په دغه وخت کې الله حضرت لوږه تنده چې کوم دی خوښه ده، نه دا چې په خلکو باندې روټۍ خورې. ټیم دی چې کله افطاری وشي نو بیا په خلکو باندې وخورو روټۍ، افطاری وکړه په خلکو باندې ډېر غټ ثواب دی. یو کجوره باندې چې کوم دی الله رب العزت د غرو نمبر ثواب ورکړي. نو د هر عبادت یو ټیم دی، دا قرباني چې کوم دا خواهشات نه دي جناب والا، دا عبادت دی، دا د الله رب عزت طرف نه حکم دی منګه تاسو ته. فصل لربک وانحر، خپل رب لرا موس کوه او خپل رب لرا قرباني کوه. او دا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا حکم نه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل قرباني کړل، مستقل او دی امت ته پیغام ورکړل، بلکې زجر و توبیخ یې کړل چې کوم کس قرباني ونه کی او استطاعت لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مسلمانانو عیدګاه ته دیم قریب ناراضي. نو دومره به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفقان ظاهر کړل او دومره سخت وعید اورول چې داسې کس کو مسلمان نه دی، مسلمانانو جماعت لري قریب هم ناراضي چې کوم کس قرباني کولی شي قرباني ونه کی. او په دغه ورځ باندې د اختر پر ورځ باندې الله رب العزت ته د دې عمل نه علاوه بل عمل خوښ نه دی، یعنی د قرباني نه علاوه بل عمل الله رب عزت په دغه ورځ باندې دومره خوښ نه دی چې څومره قرباني ده. سمجھ کې خبره راځي که چېرې ته خپل د مرضی دین جوړای او د الله رب عزت حکم ته چې دا خواهش دی او یو عمل لاله کې په بل ځای کې فټ کړي، نو یقیني طور پر دا دین نه دی، دا بلکې
تا د خپل طرف نه چې کوم د دین یو خپل یو غلطه تشریح شروع کړل داغي مثال ما ته د رمضان مبارک د میاشتې د رمضان مبارک په میاشت کې د روزي حکم دی چې روزي بنسي تر هغه د روزي په حالت کې چې نه زه روزي نه نسم په خلکو باندې روټي خورم او ځکه چې لوګه تنده په چې کوم کسان وګي وي یا تګي وي په هغه باندې خوراک کا کول دي کې ډېر غټ ثواب دی ځکه چې د الله رب عزت حکم دی ولا يحض على طعام المسكين نو دا یقیني طور پر دا په دغه وخت کې الله رب عزت لوګه او تنده خوخه ده لیکن ته چې نه الله رب عزت بل ځکه فرمایي چې په چې کوم وګي خلق ته چې کوم مساکین دي په هغه باندې خوراک کا کول په دې کې ثواب دی نو دا خلط ملت کولی د الله رب عزت کوم حکم په کوم ټیم کې هغه حکم بادا کې نو بهرحال قاری صاحب کچری تاسو قرباني نه کوي نو مکوي تاسو باندې زور زبردستی نشته کچری تاسو د خدمت چې کوم جذبه ده هغه د قرباني په موسم کې راوي خشي او چې کله قرباني موسم راشي تاسو د خلکو خدمت تاسو ترای شي نو یقیني طور پر تاسو مکوي هغه په ځای باندې چې کوم د خلکو خدمت کوي اگر چې خدمت پورا کال پکار دی او د خدمت جذبه چې کوم دی پورا کال پکار دی چې موږ د خلکو خدمت کو نه دا چې صرف د قرباني په سیزن کې لیکن بهرحال کچری د قرباني په سیزن کې چې خلک کله قربانيان اخلي او په دغه ټیم کې ستاسو جذبه چې کوم دی را پیدا شي او هغه پیسو باندې کې چریته خلکو سره مدد کینو کوه لیکن دا خبرې کول چې دا په اسلام کې نشته دا زما خپل خواهش او دا د خلکو خواهشات دي دا دین نه دی نو یاد وساتئ دین دا تقریبا 1450 کالونو چې کوم دی روان دی او مستقل روان دی او د قران او سنت چې کوم تشریح دا تر اوسه پورې الحمدلله علما او داغي حفاظت کړل او تر قیامت پورې ان شاء الله تعالی علما دغه تحفظ کوي نو خپل د دې خبرو بذریعہ باندې نور خلق مو گمراه کوا کچری تاسو نه کوي نو مکوي لیکن دا ویل چې دا خواهشات دي دا عبادت نه دي نو یقیني طور پر د الله رب عبادت ته خواهشات ویل دا ډیره غټه گمراهی ده نو امید کوم چې تاسو به زما په دې خبره باندې غور کوئ او تاسو لپاره کاروم دغه دا کچری تاسو په سمج کې خبر راځي نه په خپل به عمل کوئ لیکن هغه عمل چې هم د قران او سنت نه ثابت وي د قران او حدیث نه ثابت وي او پوره امت باغی باندې اجماع وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تسلسل سره عمل یو جاری وي او په 1415 صدې کې تاسو را پاسې چې نه دا عمل نشته دا عبادت نه دا خواهشات دي نو بالکل دا یقیني طور پر گمراهی ده الله رب دعا ده چې الله رب موږ تاسو ټول ته د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته